أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. رب العالمین قرآن حکیم کی اعلان کرے دے او دا اعلان دا رب العالمین دا آدم علیہ السلام نتر دا نبی علیہ السلام پورے ټولو پیغمبرانو ته دے او بیا دا پیغمبرانو نه وروستو د هغوی امتونو ته دے. فرمائی چې اے پیغمبرانو د هر زمانه کې خپل پیغمبر ته ویلي دي کلو من الطیبات واعملوا صالحا چې تاسو دوه کاره وکئ، کم مال او کم رزق چې خورئ نو هغه پاک او صاف وخورئ، حلال، او بیا عمل هغه وکئ چې په کم الله خوشحالیږي، نیک عمل ورته وایي. رونو په دنیا په ژوند کې د نیک عمل د قبلېدو دپاره لوی څیز حلال خوراک خوړل دي. که یو سړی حلال ونه خوري او د ده مال حرامي غلطي ګندی، د ده عبادت د خدای په دربار کې ناقص دی، نه قبلیږي. دې که دعاګانې کوي د الله په حضور کې او خدای ته جاړي، دعا هم نه قبلیږي. بعضې وخت کې مونږ وایو زمونږ دعا نه قبلیږي، مونږ وایو زمونږ عبادت نه قبلیږي. د هغې لویه بنیادي وجه دا ده چې زمونږ خوراک پاک نی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته یو سړی وي منډې ترړې وی په سر او په ږیره دوړې لوتي، شکل یې هم د عاجزۍ وي او د الله په دربار کې لاسونه اوچت کړي او یا رب یا رب یا رب، اے پروردگارا اے پروردگارا اے پروردگارا زما دعا قبوله کې. لیکن نبی علیہ السلام فرمائی ډوډۍ حرامه، سکل او خوراک او سکاک دواړه حرام، جامه حرامه، چې کم کور کې اوسیږي هغه حرام. فانا یستجاب لذلک، نو کدی ډیرم الله ته درخواستونه کوي او چغې وی وی وی، خو چې خوراک او سکاک او کور او ډوډۍ او جامه هر څه حرام، د ده دعا د خدای دربار کې نه قبلیږي. نو د دعا د قبلېدو دپاره، د عبادت د قبلېدو دپاره او د الله په دربار کې د نزدېکت دپاره لوی څیز چې دی هغه حلال رزق خوړل دی. نو الله دې مونږ د حرامو نه وساتي او حلال دې خدای راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سړي تپوس ته لاړ چې ورته کېناست، د هغه زنقدن سخت شو، دومره زنقدن سخت شو چې د پیغمبر علیه السلام پې ډېر لوی رحم راغی چې یا خدای دا خو ډېر سخت تکلیف کې دی، او پیغمبران پوهېږي هم په دې صورتحال ډېر تکلیف کې. او نبی علیه السلام د کلمې د شهادت تلقین ورته شروع کړو، ځکه دا زمونږ د مسلمانۍ طریقه ده چې یو سړی مري د مرګ وخت کې هغه ته ته کلمې شهادت اوروه، ورته وایه مه چې داسې ووایه، ولې په هغه به تکلیف وي، هسې نه ده، نه لفظ د خولې نه وباسي، خو اوروه ورته. د دواړو جهانو سردار مبارک د خپلې برکتي خولې نه ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړل، د هغه ژبه نه ګرځېده. نبی علیہ السلام تپوس وکوئ څه چل خو دې په دې سړي کې، تپوس یې وکوئ ده کې څه غلطي ده او څه ګناه ده پکې. وی صاحب نور خو ډېر د مونځ پابند، د روجې پابند، د زکات پابند، مسلمان له تکلیف نه دی ورکړی، یو نقصان او غلطي پکې وه، اوس دا پته نه لګي چې دا خدای په هغې رانیولي دی او که په بله. وی څه شی دی؟ وی تول کې به نقصان کو، د بل نه چې به شی اغېشته درون به تلخ، خپله چې به ورکو کم به ورکو. اغېشتل درانه ورکول سپک، دا چلی کړی دی.
د دواړو جهانو سردار مبارک سر مبارک ښکته که چې اندازه ولګوي چې دا غلطي په څه وجه ده، وی بیهي په دې وجه دی خدای نن رانیولی زنقدن په دې وخت کې. ګوره هغه مال خو ته پاتې دی، کوم مال چې ده د خلکو نه درونه غشتی دی بل له سپک ورکړی خو ته پاتې شو، په هغې به بچي مزې کوي، خاندان به پې مزې کوي، لیکن زنقدن وخت کې تکلیف به درته میلاویږي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی د هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل خیرت خراب کړي. نو آخرت خپل خراب که، زنقدن خپل سخت که، دنیا د بچو جوړه کړه. حلال خوراک کې چې کم برکت دی په حرامو کې دا نشته. 15 روپۍ حلال د کروڑونو روپو د حرامو نه بهتر دي. حرام مال به ډېر زیات دي، بینکونه به دې ډکي، جایدادونه به دې ډېري، بینک بیلنس د دنیا نظام به دې برابري، خو د زړه هغه سکون او اطمینان به بلکل نه. داسې لارې او سوړې به ورته خدای جوړې کړي چې هغه مال به لګېږي او په پریشانۍ به لګي. مال به د نظیم ته به پې خفه مې، او حلال مال که 15 روپۍ وي ته به مطمئنې، لارې به ورته بندې وي، غلطو لارو باندې به نه ځي، ته به ورکې خوشحاله، ژوند به دې خوشحاله، برکت به پکې ډېري. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه زمونږ د دین په امامانو کې لوی امام تیر شوی دی. امام شافعی صاحب رحمت الله علیه رده استاد دی. امام احمد ابن حنبل دی په یمن کې اوسېده او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه په شام کې اوسېده. دواړه استاد او شاگردان دي، یو بل سره انتهایی زیات محبت او مینه ده. اصل د استاد او شاګرد په منځ کې د محبت یو نسبتي، کم شاگرد چې د استاد قدر کوي د هغه ژوند کې برکت وي، او کم شاگرد چې د استاد قدر نه کوي بې قدري کوي، دنیا کې هم ذلت او آخرت هم خرابي. نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه یو ځل زړه کې دا سوچ راغی چې یاره ډېره موده وشوه چې ما د خپل شاګرد احمد ابن حنبل ونه لیده، خو پیاده مزلې به وې د ګاډو مزل خو ونه. یو قافله تله یمن ته، نو قافلې له خط ورکو په هغې یې لیکلي و، خپل شاګرد ته یې لیکلي و امام شافعي احمد ابن حنبل ته چې شاګرد ډېر زیات مې یاد شوی او تم لرې او زم د نه لرې ما، زړه مې کېږي چې زه ستا ملاقات ته درشم. ګوره استاذ ورته وایي، څونه د ادب الفاظ دي. په کار خو دا وه چې لیکلی وي چې ته د ما ملاقات ته راشه، وی نه زړه مې کېږي چې زه ستا ملاقات ته درشم، خو پته نه لګي هسې نه چې زه درشم او ته نه. نو ته مهرباني وکړه ما ته یو وخت وښایه چې په هغه وخت ته په کور کې موجود یې چې زه ستا ملاقات ته درشم. زما ډېر یاد شوي. خط چې قافلې ورسو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته ورسېد، هغه خفه شو چې زما استاد زه د هغه یاد شوی یم او زما ملاقات غواړي او ما له راځي. هغه فورا یو قافلې والا ته یو خط ورکړ او په هغې کې لیکلي چې استاد صاحب ته به تکلیف نه کې او زه په فلان کې روز په یو قافله کې در روانېږم چې ته زه یم زه ستاسو ملاقات له درغلم. شافعي صاحب رحمت الله علیه خو ډېر لوی بزرګ و، د احادیثو امام و، د فقه امام و، ډېر لوی شخصیت و. هغه ته چې کله خط میلاو شو نو هغه د خپل شاګردان راوغوښتل، وی زما هغه ډېر لوی شاګرد چې احمد ابن حنبل دی، احمد ابن حنبل د نبی علیہ السلام د 6 حدیثو حافظ و. قرآن شریف کې را یو ځای کې نو 6.5 آیاتونه دي تقریبا 6,600 نو یو حدیث هم د آیت برابر دی، یا زیات دی یا کم. نو چې 6 لکه حدیث تا اندازه ولګو چې څومره قرآن شریفونه به دې جوړېږي، دا د هغه یاد و. نو شافعي صاحب خوشحاله مې چې کم شاګرد قابلي نو استاد په هغه ډېر خوشحاله وي. زمونږ هم چې کم شاګردان قابلانی درس و تدریس کوي، خدمت کوي د دین، مونږ ډېر زیات خوشحاله یو د هغه شاګرد نه. نو د خپلو شاګردانو ته وایي چې زما یو قیمتي شاګرد را روان دی او هغه له به استقبال له وځو د کلي نه بار. چې کومه ورځ باندې قافله را رسېدله نو دوی وله بار استقبال له وتل. په زرګونو شاګردان دي
د لارې نه څوک یو خوا دی او څوک بل خوا دی استقبال ته ولاړ دی. بادشاه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی؟ د دومره خلک چې وتل څه چل شوی دی؟ وی دا صاحب د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل هغه را روان دی، د هغې استقبال له دا خلک پوتې دی. بادشاه وی ښه احمد ابن حنبل راځي، لوی سړی و که نه، هر چې نوم اورېدلی و. وی زه مو ځم استقبال له. نو چې بادشاه ووت ورسره وزیران هم ووتل، د سلطنت چې کوم نور خلک و مشران هغه هم ووتل، یو ډېره لویه جلسه جوړه شو. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه راورسېد. چې راورسېد ستړي مشي ورسره وشو. بادشاه راغی شافعي صاحب ته وی صاحب دی به زما میلمه وي، بل وزیر راځي وي زما میلمه به وي، بل راځي وي زما میلمه به وي، څوک وایي زما میلمه به وي. امام شافعي صاحب وی نه دا زما شاګرد دی او ما راغوښتی دی، ما له ملاقات نه راغلی دی، لہذا دی به زما میلمه وي، د بل چا به ني، به دې کې ګیلې ختمه و. اوس که یو لی ورکوم بل به خفه کېږي، که بل لی ورکوم بل به خفه کېږي، بس ما له راغلی دی زما میلمه به وي. نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ډېر زیات مهمان نواز و، ډېره لویه میلمستیا به یې ورکوله خلکو له. چې ویسینګ راورسېد دمه شو، نو میلمستیا یې ورته لومبی ورکړه. نو هغه میلمستیا کې ډېر لوی درستخان وغوړېد. احمد ابن حنبل هم پې دغسې ناست دی، شافعي صاحب هم ورته مخامخ کوربه ناست دی، نور خلک هم ناست دي، وزیران هم پکې ناست دي، بادشاه هم پکې کېناسته. ځکه عزتمن میلمه سره خلک عزتمن قربان هم یو ځای کړي. چې ډوډۍ کله شروع شو او خوراک شروع شو، نو که ستاسو خیال نو عموما خلک د میلمه خولې ته ګوري چې دی څه شی خوري، لږه خوري ډېره خوري، کم شی یې خوښ دی، یا مثلا که څه ضرورت چې وله راوړو، د اوبو ضرورت چې اوبو وله راوړو. نو خلکو احمد ابن حنبل ته کتل رحمت الله علیه. تاریخ لیکي چې د ډوډۍ ته ناستو او ډېره زیاته ډوډۍ وخوړه او لګیا دی خوري. ډوډۍ په ځمکه پرته ده په درستخان او دی پې بله سر ښکته کړي، چا ته نه ګوري، لګیا دی ډوډۍ خوري. خلک ماړه شو دی لګیا دی ډوډۍ خوري. خلکو لاسونه بند کړل دی بیا هم لګیا دی ډوډۍ خوري. نو بعضې خلکو محسوسه کړه چې یاره دا میلمه خو یا د خوراک په چل نه پوهېږي، یا ډېر اوږې دی، یا چې ته خوراک لیدې نه دی. ځکه دا که بعضې وخت کې سړی اوږې هم وي، خو چې ملګري بس کړي نو هغه وي زه لږه مې وخوړه اوس به بس کړم، ملګرو سره به یو شان بس کړم. او چې ملګري ټول بس کړي او دی لګیا نو لږ په مجلس کې ښه نه ښکاري. خیر ټول خلک دته ګوري، امام شافعي صاحب هم ورته ګوري، دی مقصې لګیا ډوډۍ خوري. چې ډوډۍ کله وخوړه او درستخان اوچت شو او شپه راله، نو شافعي صاحب رحمت الله علیه چې کور ته راغی، کور ته نو هغه خپل چې کوم ماشومانې لوڼی وي، ماشومانې جینکۍ چې چا کټورو کې او جامونو کې اوبه نیولې وې د میلمه د خدمت دپاره، هسې پوټینی پوټینی، هغې ورته وي بابا هغه میلمه پکې کم یو؟ وی دا ما ته چې مخامخ ناستو. وی تا ته چې مخامخ ناستو دا هغه احمد ابن حنبل دی. وی بابا چې تا وی چې د حدیثو حافظ دی هغه دی دی؟ وی هم دی. وی چې تا وی چې ډېر بزرګ دی او پرهیزګاره دی او د نبي علیه السلام د سنتو تابعدار دی هغه دی دی؟ وی هم دغه دی. خو پوه شو شافعي صاحب. اوس ماشومان ورته وایي. وی ښه نو سنتو کې دومره ډېره ډوډۍ خوړل شته لکه ده چې وخوړه. هغه زمانه د پیغمبر علیه السلام دور ته نږدې وه. ماشومان هم په دې پوهېدل چې سنت طریقه باندې خوراک داسې پکار دی، په سنت طریقه دومره ډوډۍ خوړل پکار دي، دومره نه ده خوړل پکار. نو چې د شریعت نه به دومره خلاف یو ماشوم ولیده نو هغه به فورا اعتراض کو. بابا شریعت کې دومره ډوډۍ خوراک شته لکه دې میلمه چې وخوړه، د خو ځان نه مو شرمو مونږ یې مو شرمولو. ټول خلک لګیا دی چې شافعي صاحب د خپل شاګرد صفت کو او هغه خو په ډوډۍ نه مړېده، هغه خو دومره ډوډۍ وخوړه چې د سنتو نه خلاف کار یې وکړ. ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله ډوډۍ خورې نو درې ځایه که خېټه، یو ځای کې ډوډۍ ور واچوه، بل ځای کې اوبه ور واچوه او په درېم ځای دې هوا له پرېږده چې دا سا پکې الې رالې. خدای ته وګورئ اوس پکې تاسو له سا هغه ځای پرېږدئ، هغه اوبه خو پرېږده د اوبو ځای خو پکې ختمي، د اوبو ځای پکې نه، خو د سا ځای هم پکې مونږ بند کړو. نو بیا د ګرځېدو نه یو، د مانځم نه یو، جومات ته هم چې راشو نو په سنت او په نفل نه پوهېږو، په پوړ رغړو رارغړو. سار مانځه له جي نه شم پاسېدې،
څه دم درود راته وښایه چې سار مانځله پاسم. هلکه د دې خو ډېر اسان دم د ډوډۍ کمه وخوره نو سار به وختي پاسئ. خو چې ته 15 ډوډۍ وخورئ ورپسې نورم وخورئ نو ډوډۍ چې کله زیاته وخورئ وجود کې صفرا زیاتېږي، بیا سړي له خوب ډېر وځي، پاسېدی نه شي. نبی علیہ السلام چې کومه طریقه ښولې ده هغې کې چې کوم خیر و برکت دی، قسم دی که د دنیا ډاکټر دومره خیر در درکړي. لږه ډوډۍ خوره، اسراف نه به خلاصې، صحت به دې ټیکي، خوب به ډېر نه درځي، وجود کې به دې بیدارتوبي، ډېرو مرضونو نه به بچې، ډېرو مرضونو نه. نو دا خو سنت طریقه باندې ډوډۍ د څونه وخوړه، خو پکار دی چې د ډېره کمه د نورو خلکو نه وخوړه، د دومره ډوډۍ وخوړه بابا مونږ خو یو شرمولو، ټول خلک لګیا دی ورپسې، او ځای په ځای خلک دا پراپګنډې کوي چې دا هغه بزرګ دی، دا هغه نیک سړی، دومره ډوډۍ څوک خوري؟ شافعي صاحب ورته بچې نو زه څه وکړم، زما خو میلمه دی، دا ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. که دا ویم وایي چې ښه ډېره دې راغوښتم، شرمۍ مې. دا ورته کوم ځای ویلی شم؟ څوک و زم پې خفه یم، ما محسوس کړه خو زه ورته ویلی نه شم. د شپې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي چې استاد جي زه چې سملم نو ما ته ځان له کوټه کې بستره واچوي چې بل څوک پکې نه، او چې ځان له کوټه کې ما ته بستره واچوي نو زه به سار وختي به ما بیا پاسوي او مانځله به جمع له ځو. وی ډېره ښه ده. امام شافعي صاحب هغه خپلو ماشومانو ته وایي چې ځان له کوټه کې بستره ورته واچوي، یو لوټه ورته د اوبو هم ډکه کېدی چې دې سار تهجد له پاسي نو چې اودس ورته اسان، هغې یو کوزه ورته کېښوده او بستره یې ورته سمه کړه. سار چې شافعي صاحب رحمت الله علیه جومات ته د دروازه وډبوله، کوټې د کوټه ورکوله او راووت، لاړل مانځله. چې مانځله لاړل او واپس رالل نو شافعي صاحب ته بیا هغه خپلې ماشومانې رالې، بابا ناشنا میلمه دې راوستلي. ولې بچې بیا څه شوي دي؟ وی داسې زبرګ دې راوستلي چې دنیا کې دومره زبرګ بل نشته. څه چل شوی دی بچې بیا؟ وی ټوله شپه یې خوب کړی دی، تهجد یې نه دي کړی. وره د سنتو دور و. ماشوم به هم په دې خفه کېده چې زما په کور کې تهجد ولې ونه شو، زما کور کې پېشمني الله ته جړا ولې ونه شوه، ولې به خلک خوشحاله و، جون به د مسلمان خشته و، زندگی به مزیداره وه، د دین فضا به روانه وه، الله ته جړا به کېده. نن ټوله شپه مونږ په خوبونو سر یو، 2 منټو له مونږ خدای ته نه پاسو چې الله ته وجاړو چې یا الله زما جون ستا په اختیار، یا الله زما ساس ستا په اختیار، زما مال ستا په اختیار، زما بچی ستا په اختیار، زما هر څه چې دي دا وجود دا اندامونه ټول ستا په اختیار، خدای زه تا ته محتاج یم، زما دا ټول کارونه د دین په کار راولي. خدای ته محتاج یو لیکن جاړو ورته نه. دنیا کې چې یو سړي ته محتاج څومره واسطې وله لټوي، منډې ورته وی، غوښتنې ترې کوې، ودرېږې، یو ته مینت بل ته مینت بل ته. خدای ته مونږ څومره محتاج یو لیکن الله ته مونږ هېڅ قسم مینت ونه کړو. وی بېګیا ټوله شپه خوب کړی دی. بچې تاسو ته څه پته ولګېدله؟ وی کومه لوټه چې ورته مونږ ماسخوتن ډکه یې ښودې وه چې مونږ ورلو هغه هم هغسې ډکه پرته وه. نو چې لوټه یې ډکه پرته وه نو اودس یې نه دی کړی. خوب نه پس چې سړی را پاسې خو اودس دی، چې اودس یې ونه کړو نو مونځ یې هم نه دی کړی. نو تهجد نه کوي دا هغه زبرګ دی، دا هغه ډېر لوی سړی دی. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه وی او بچې بلکل چې کېناستل نو یې شاګرد یو خبره ته کوم خفه کېږم، بېګام تانه یو حرکت شوی دی خو ما درته غږ ونه کړ نه چې ته خفه نه شې، او بیا د شپې د یو بل حرکت وشو، خو دا تپوس ته نه کوم چې ته ما سره وې خو ډېر د سنتو پابند وې، چې زما نه جدا شوې دا حالت ته کله بدل شوی دی، څه چل راباندې شوی دی؟ استاد جي ولې؟ یو خو د بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې د سنتو خلاف. زه در باندې خوشحاله یم چې زما رزق ته څومره ډېر وخورې زه خوشحاله یم، خو نه طریقه د سنتو خلاف وه، د پیغمبر علیه السلام په طریقه د خوراک نه دی کړی. او دویم دا دی چې کومه لوټه درته ډکه پرته وه، ساره پورې ډکه پرته وه، بېګا د خوب نه چې پاسېدې تهجد دې نه دی کړی. دا ولې؟ دا 2 نقصانه مې در کې ولیدل. ته خو چې ما سره وې خو ډېر بزرګ نیک وي، دا ولې؟ وی استاد جي تلوار به نه کې زما خبره به واورې چې ته څه فیصله کې کوه. وی لومبیا چې ما ډوډۍ کله ډېره خوړه نو چې کله ستا دسترخوان ولګېد او خلک پې کېناستل او زه هم کېناستم،
وی چې ما هغه ډوډۍ ته وکتل او نوړی مې اوچته کړه، وي زما د قسم په خدای وي که داسې حلال رزق ما په خپل ژوند کې چته لیدی، ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله له طرف نه انوار او برکات پې نازلېدل. ته کشف وایي، دې بزرګانو ته کېږي هغه شی چې هغه مونږ په دې سترګو نینو هغې یې ایني. لکه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو حدیث په رڼا کې لیکي، نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک اودس کوي او چاردام کوي نو چې دې په مخ اوبه واچوي نو چې څومره ګناهونه د په دې سترګو کړي، په دې پوزه، په دې خوله، نو هغه د مخ د اوبو سره لاندې اوبېږي واړه ګناهونه. چې کوم ګناهونه یې په دې لاسونو کړي چې په لاس اوبه واچوي نو هغه د اوبو سره بیږي، چې کوم یې په دې خپو کړي نو چې اوبه پې واچوي هغه خپو اوبو سره بیږي، نو ګناه خو په سترګو نه ښکاري. لیکن زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي، وی مونږ ته په سترګو هغه ګناه ښکاري چې د مخ او د لاس نه اوبو سره پرېوځي، مونږ یې اینو. شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه لیکي حدیث کې راځي چې یو انسان باندې مصیبت را رواني او دی الله ته دعا وکړي، درخواست ورکړي، وی دا دعا لاړه شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي، مصیبت په شا کړي. نو شاه ولی الله صاحب لیکي، وی مونږ ته په سترګو ښکاري چې دا دعا بره روانه وي، هغه مصیبت سره ډغره ووایي، هغه مصیبت په شا کړي. دې ته کشف وایي. هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري بزرګان یې ویني. نو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي چې هغه ډوډۍ دومره حلاله وه او دومره پاکه وه چې د الله له طرف نه کم برکات او انوار په دې نازلېدل او کم د خدای برکتونو نو ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل. وایي ما وایي چې احمده حلاله دې مونږ ته د راشه چې څومره خوړی شي نو خوره. ما ځکه ډېره زیاته وخوړه او لکه مې قصد کړی دی چې نن مې ډېره خوړلې ده، د دې په عوض کې به زه یو څو روجي نیسم، بیا ځان به ناروم روجي به نیسم، ډوډۍ مې ډېره وخوړه، خو ما که ډېره وخوړه په خالص په دې بنیاد چې حلال رزق مې مونتی و، داسې ما ته بل ځای نه میلاو شوی. صاحب دا خو ردې جواب شو، سنتو خلاف ورزي مې وکړه خو په دې وجه. ښه د دویمې خبرې جواب چې تا بېګا تهجد نه کړې لوټه همغسې ډکه پرته وه. وی صاحب ستا هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه سره پیدا کړل، په هغه سات دوه برکته ما کې پیدا شو. یو برکت خو دا و چې بېګا زه ستا کوټه کې ځان له سملاستم نو ما د الله په آیتونو کې او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې سوچ شروع کړ. نو ما د الله د قرآن نه او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه په سوونو مسلې راوستې، یو علمي اثر یې ما کې پیدا کړ، په سوونو مسلې مې راوستې. ځکه د امامانو کار دی چې د قرآن او سنت نه مسایل راوباسي. ټوله شپه مې اودس کې تېره کړې ده، منځونه مې کړي دي او د قرآن او سنت نه مسلې مې راوښکې دي. ډوډۍ مې ځکه نه استعمال کړې، ټوله شپه ویر پاتې شوې. ډوډۍ ډېره خوړلې ده خو حلاله وه، خوب یې نه دی ورستی، ټوله شپه مې د الله عبادت کړی. حلاله ډوډۍ کې ډېر لوی برکت یې ګورې. یو حدیث میں کہتا نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم سړی د حلال رزق په طلب کې وځي، د حلال رزق حلال مال چې څومره ډېری بهتر دی، حج به وکړي، جماعت به جوړ کړي، مسلمان سره امداد به وکړي، بل مسکین سره امداد به وکړي. وایي چې کوم سړی سار وختي، دا حدیث واورئ چې تاسو پې خوشحاله شئ مسلمانان، سار وختي د حلال رزق په طلب کې ووته، د پکې خپل منځ او دس روجه چې په ده کم فرض و هغه یې پکې وکړه، روجې میاشت یا د غیر روجې میاشت وه، منځ او دس یې پکې وکړه، او دې ماسخوتن ستړی راغی او په خپل بستر پرېوت، ټوله ورځ یې پټي کې تېره کړه، دکان کې تېره کړه، مزدورۍ کې تېره کړه، ډیوټۍ کې تېره کړه، خو په حلاله طریقه یې وګټله. نو چې دې ستړې ستومانه پرېوت او د ده سترګې پټې شوې، نبي علیه السلام فرمایي چې دته خدای ټول ګناهونه معاف کوي، څومره ګناه ده کړي ورته معاف. دا بنده زما نه ویرېده او د حلال رزق په طلب کې ووت، ځان یې وکړ او دې له چې بچي مې ډوډۍ وخوري، ښځه مې ډوډۍ وخوري، نوکران مې ډوډۍ وخوري، هغوی پې د الله تابعداري وکړي. رزق چې ته ونه خورې نو ته مونځ څنګه کوې؟ ته چې بچو له ورنه کې رزق، ښځې له ونه ګټې، قوم له ونه ګټې، نو ستا ژوند څنګه تېر شو د هغه به څنګه تېرېږي. هغه حدیث کې راځي چې طلب حلال طلب کې دی نو دا فریضه بعد الفریضه ده، رزق حلال طلب کول عبادت دی. نو حلال رزق کې ډېر لوی برکت دي، ډېر لوی خیر یې پکې،
او دغه بزرګانو خو بدان د پوټې حرامو نه ساته، معمولي حرام چې به و که نه هغې نه به یې ځان ساته. امام احمد ابن حنبل یو ځل کور ته راغی، دا چې ما د چا واقع درته بیان کړه. نو چې کور ته دې کله راورسېد نو بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، دی خو صاحب کشف دی چې نوړی روچته کړه نو هغې واپس کېښوده، وی دا حرامه ده. ما درته د حرامو بدبویي راله. بیبي ورته وی صاحب دا خو تا وړه راوړی دي، خشاک هم تا راوړی دی، اور پاک دی، اوبه پاکې دي، اوړه پاک دي، نو د کوم ځای نه پکې حرام راغلی؟ وی هر څه چې دي ښځې خو ماله کې د حرامو بدبویي راځي. ښځه په سوچ کې شوه او یاره یو شی شته. وی ما خمبیره ده ستا د زوی د کوره راوړې ده، او د ده زوی چې دی نو هغه څه د بیت المال په یو محکمه کې ملازم، ستا د زوی د کوره مې خمبیره راوړې ده، ممکن ده چې هغې کې څه نقصان وي. وی ښه بس دا ډوډۍ حرامه ده، دا مه خورئ، زه خورم نه تاسو خورئ. او چې څوک سوالګرې راځي او غواړي نو دا ورته وایه چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلی. نو بیا که څوک وړي یو داسې سوالګرې چې به راغې دروازه به یې خیر راوړی خدای مو بخه، دی به دغه ډوډۍ ورولېږله چې دا واله خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، هغې نه خوري. نو زمونږ څه کار چې وي هغه زمانې سوالګرې نه دې زمانې په شان دي چې لمن نه دې نیسي هله به دې پرېږدي چې یا د نه لمن وشله یا د نشې وباسي. لارو کوڅو کې نښتې درکول، ښځې زنانه ګرځي نه دې پرېږدي چې خامخا به ورله څه شی ورکوې. احمد ابن حنبل نه ده خوړلې که ته یې خورې نو چې هغه نه ده خو زمونږ څه کار. څو ورځې پس احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د خپلې بیبي نه تپوس وکړه، وی هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی صاحبه خو نه تا خوړه نه مونږ خوړه نه سوالګرو هغه شته فقیرانو، نو هغه هم د دجلې دریاب ته وغورځوله. ډوډۍ خو په ځمکه نه شي غورځولی. امام احمد ابن حنبل تاریخ لیکي چې په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه، چې دا ډوډۍ به د کم کب ګېډې رسېلي. اگر چې که کب حرام شي اخري نو هغه پې نه مردارېږي، هغه ته خوړی شي، د شریعت مسله ده. که یو څاروي حرام شي اخري او هغه حلال کړي د هغې غوښه هم خوړی شي، پې نه ارامېږي، لیکن دا د هغې ورع ورته وي پاره به یې کوي. التقوا لویه مرتبه ده. ای باس دا نه خوره چې د ما خېټې ته غلط خوراک لړ نه شي. نبي علیه السلام فرمایي که نه المعدة حوض البدن، وی معده د بدن ډیګی د ډیګی حوض دی. لکه څنګه چې حوض کې اوبي نو که پلیتي په نلکو کې پلیتې اوبه ګرځي، که اوبه پاکي په نلکو کې پاکې اوبه به ګرځي. دارنګې که په دې معده کې د خوراک پاکي خو پاکه وینه به ترې په جوړېږي، په رګونو کې به ګرځي، ټول وجود دی پاک. او که معده د پلیته ده، پلیت خوراک پکې پروت دی، نو پلیت رزق به ترې جوړېږي، پلیته وینه به ترې جوړېږي، وجود به یې ټول د پلیتو نه جوړېږي. او نبي علیه السلام فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغونه شوه د جهنم اور ورسره بس مناسب دی دې غوښې سره. الله دې مساعد. نو حلال خوراک طلب کول د عبادت دی، الله پې خوشحالېږي. څومره چې زیاتې ښه خبره ده. سوال کوئ خدایه د حلالو فراخه رزق راکړي. تنګ رزق کې سړي ژوند تنګي او حرام خوراک که ډېر زیاته وي، دا دعا کوي چې خدای پاک دې موږ مؤمن مسلمان وساتي. ګوره چې ته رزق خورې نو خو اسم خورې که نه، او چې کوم دله خدای مقرر کړي د هغې نه خو زیاته خوړی هم نه شي، نو د هغې حرامو په ځای د خدای راله حلاله راکړي که نه، د جهنم هم پیدا کېږي، نو جنت لپاره توښه او ذریعه ښه ده که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سفر کې یو صحابي اوسۍ ونیوله، اوسۍ ورسره وه. هغه اوسۍ راله پیغمبر علیه السلام سره خبرې شروع کړو. حیوانات هم نبي علیه السلام سره خبرې کړي دي، دا معجزه ده پیغمبر. هغه اوسۍ راله پیغمبر علیه السلام ته ودرېده، وایي چې دې ستا دې ملګري ښکار کړی ما او په پلانکي غار کې زما داسې واړه واړه بچي دي، ابه اوږي، نو ته ما پرېږده د دې ملګرو نه مې خلاصه که چې زه لاړه شم او زه هغه خپلو بچو له پی ورکړم، نو زه به بیا راشم. نبي علیه السلام ورته عرض فرمایي چې په تاسې اعتبار دی، اوس که ما پرېښودې او بیا را نه شي، وی داسې قسم به درته اخورم چې د دې نه مضبوط قسم به د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه نه وي، داسې قسم درته خورم، ما پرېږده. وی هغه کم قسم دی؟ وی ګوره که زه واپس رانلم نو ما د رب العالمین د قیامت په ورځ د حرام خوارو په سب کې پاسئ.
نبی علیہ السلام ورچید داسې وی داسې قسم دی اوسې وخوړ چې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د دې نه مضبوط قسم بل نشته پرېږدې اوسې یې پرېښوده لږ ساعت پس واپس راله خپل بچي ماړه کړي نبی علیہ السلام صحابو ته ویلي اوسې ما سره وفا وکړه او ماشومان بچي هم دي لهذا دا خوشېږه چې داسې او د بچو په وخت کې حکم وکړه چې ښکار به نه کوې ښکار به هغې وخت کې کوې چې کوم وخت کې د مارغانو یا د اوسۍ یا د سو د دي بچي واړه دي نو خبره دا ده چې مال حلال طلب کول دا عبادت دی او حرام طلب کول دا د خدای قهر او د خدای غضب دی حلال طلب کولو کې چې کوم اطمینان او کوم سکون او کومه فایده ده دا په حرام مال کې نشته په حلال خدای خوشحالیږي په حرام الله خفه کېږي او چې څومره مال دی که ستا حلال دی او که ستا حرام دی دا د نه په دې دنیا کې پاتې دی یو شی ځان سره آخرت ته نشي وړی ستا بچو ته پاتې دی ستا نوسو ته پاتې دی ته به تې لاړ شې دا په دنیا کې پاتې شي نو که حلال دی ګټلي او بچي دی هغه حلال رزق خوري نو تا ته به آخرت کې د هغې فایده رسي صدقه جاریه دې پرېښوده او که حرام دی بچو ته پرېښي ته به آخرت کې پروتې سزا به تا ته میلاویږي او خوشحالي او مزې به پرې بچي کوي الله دې مونږه د حلالو په رزق باندې اخته کړي زمونږ بزرګانو به دومره احتیاط کو چې یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له یو سړي پی راوړل چې پی وله راوړل هغه پی چې اسکل نو ډېر مزېدار و مونږ وایو لکه مونځ کو په مانځه به وله هر یو ستړي کېږو په مانځه ته تلاوت ته به کینو ډډې به موته نه لګي عبادت ته زمونږ ډډې نه لګي سره دې نه چې مونږ مسلمانان یو مونځ که لږ امام اوږد کړي نو مونږ تنګ شو دا ولې مونږ روحاني مریضان یو مریضان لکه څنګه چې جسماني مریض وي او تبی وي صفری وي او د هغه په خولې باندې خوږ خوراک هم تریخ لګي خوراک مزیدار یې خوږ یې خو د په خولې تریخ لګي دې ورته را جوړه دی دغه رنګ عبادت ډېر مزیدار او ډېر خوږ شی دی خو مونږ ورته مریضان یو نو هغه عبادت په مونږ تریخ لګي زمونږ ډډې ورته نه لګي او وجه بنیادي هم دقه د پاک او د ناپاک خوراک ده نو خدای دې زمونږه پاک او حلال خوراک نصیب کړي دا یو ملګري تپوس کوي چې زنانو یو ختم شروع کړی دی چې یوه ډوډۍ ده په هغې باندې 100 ځله درود شریف او 140 ځله سوره یاسین وایي په هفته کې هفته پس یې کوي کولو کوي نو هغې باندې دویمه ډوډۍ جوړه شوې وي باید زنانه وایي چې پیسې هم زیاتوي آیا دا صحیح خبره ده دې باره کې څه دی نو ګوره هسې که څوک ختم کوي نو جایز دی که درود شریف څوک وایي نو ډېره فایده ده که سوره یاسین څوک وایي نو ډېره فایده ده نو که په ډوډۍ باندې څوک سوره یاسین دم کی ډوډۍ پې دم کی یا درود شریف باندې دم کی او خوري خو ډېره بهتره خبره ده لیکن دا طریقه چې هغه ډوډۍ ته کېږدې او هفته پسې راغلې چې دې کې بله ډوډۍ جوړېږي او په دې به پیسې زیاتېږي د شریعت کې بلکل څه نشته د شریعت سره تعلق نشته دا د ښځو د کتاب مسلې دي یو زمونږ د کتاب مسلې او د ښځو خپل کتاب دی ګورئ دا د هغې خو یو ښځه د بل نه ووري بله ښځه د بل نه ووري بله د بل نه ووري که د اتفاقي د یو ښځې کار وشي وایي خورې دا کار خو ما کړی و هغې خو کار وشو نو بس بیا دې ته نه ګوري چې شریعت سره برابر دی او که نه دی بس یو سلسله روانه شي دا د ملنګ بابا خیرات دی څوک به په کوڅه په کوڅه ګرځي سوال به کوي الوا پخه کي به هر کیف که ډوډۍ یا روجې یا الوا د خیرات په نیت څوک پخه کي درود شریف په باندې دم کی په کلمې دم کی سوره یاسین شریف باندې دم کی نو اخري فایده ډېره زیاته ده خو دا طریقه چې په دې به مال ډېر شي او دا به بل اوس کوله او کوم دویمه ډوډۍ به جوړه شوي دا غلطې خبرې دي شریعت کې د دې څه نشته وایي ما دپاره څه کار دی او دعا وکړه چې زما کار وشي بیمار یم خدای دې بیماري هم جوړه کړه او الله دې هغه کار هم وکړه په محراب کې دننه د مانځه دپاره ودرېدل څه حکم لري د شریعت مسله دا ده چې محراب کې څوک مونځ کوي نو دې د محراب نه بار ودرېږي خپې دې خامخا د محراب نه باري باقي که رکوع یې په محراب کې راځي یا سجده په محراب کې راځي نو دا خو خیر دی لیکن خپې به خامخا د محراب نه لږې باري چې خپې رده په محراب کې دننه ني دا ځان له کوټې یو شکل لري نو مونځ پې فاسدېږي نه خو له غوندې کراهیت په مانځه کې راځي
نو چې دی تاسو په محراب کې امام ته مصلی چوئ نو د محراب نه یو لش دا مصلی لږ رابار ساتئ چې د امام خپې د ده دا ولاړه نه محراب نه باري نو که رکوع سجده قیدی په محراب کې دنم راشي نو بیا پروا نشته. او دس چې وکړي نو اندامونه اچول څنګه دي؟ بالکل جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودس نه پس اندامونه اوچ کړي هم دي او کله کله نم دي اوچ کړي، نو دا بالکل جایز دي. اندامونه اوچولم شي او که اوچې نم کې نو څه پروا نشته دی. په میاره کې په غزګي کې یوه ښځه بیماره ده او هغه وایي چې ما ته د دې خپلو وروڼو نه د دعا وغواړه، رب العالمین دې ورته شفا نصیب وکړي. څومره مریضان دي نو خدای پاک دې هغه مریضان ټول جوړ کړي. زه به اوس خپله یو خبر هم درته پکې کوم کنه چې مونږ هم د الیکشن کې کامیاب شوي یو، نو زه به یو ټکې پکې دا یم چې مونږ څه وکړل او څه مو نه کړل. نو هغه خدا دې الحمدلله چې پرون زمونږ یو کمیټي جوړه شوه، وزیر الله صاحب جوړه کړه د نفاذ شریعت کونسل په نوم باندې، او په هغې کې یو 10 کسان هغوی ممبران واغېشتل. نو د خدای پاک کرم او فضل و چې یو یې پکې زه ممبر واغېشتم په هغه 10 کسانو کې. څه 15 کسان پکې وکیلان او ججان دي او څه پکې علما دي. نو زه پې ولې خوشحاله یم؟ زه د دغې وټونو په پاس کېدو هم خوشحاله یم، سړی خوشحالېږي، خو د هغې نه زیات په دې خوشحاله شوم. ولې زمونږ کار څه دی؟ ادا دی چې د دې صوبې دپاره څومره زر کیدی شي چې اسلامي قانون جوړ کړو، او چې کله اسلامي قانون جوړ کړو مونږ ته دا شی بند دی. چې کله جوړ شو او هغه برابر شو مرتب شو نو انشاءالله د صوبې سره چې کم اسلامي قانون تعلق لري هغه به درته فوراً په خیر نافظ شي. نو په دې زه خوشحاله، په دې ما ملګرو ته وویل مې کار خو ډېر زیات ګران دی، اسان کار نه ډېر ګران دی، خو زه په دې خوشحاله یم چې د خدای زمونږ د لاس نه داسې یو ټکي ولیکلی کي، زمونږ د ذهن نه خدای یو داسې یو مسله راوباسي چې هغې له خدای په دې صوبه کې د اسلامي نظام رنګ ورکړي. نو مې که دا یو خدمت مې خدای قبول کړي نو انشاءالله چې دا هم زمونږ دپاره ډېره لویه خبره ده، او ستاسو دپاره هم ګوره ډېره لویه د خوشقسمتۍ خبره ده، ستاسو دپاره هم، ځکه د صوبې بلا ممبران دي او د صوبه کې ډېر لوی علما کرام دي. نو په هغې کې زما د نوم انتخاب هغې کړی دی، یو ښه ګمان دی په ما. نو تاسو ته به زه اوس دا یو خبره وکړم چې اقدامات خو نور هم ډېر ښه روان دي، لکه 10 جماعته پورې هغې تعلیم هم مفت که بالکل چې غریب مسلمان ته فایده وي. نور هم داسې بعضې اقدامات دي وخت په وخت را روان دي، انشاءالله تاسو به پرې پوه شئ چې انشاءالله هغه کار به کوو. ما پرون یو خبره وکړه ملګرو ته، ما وی 2 خبرې وکړې، اسلامي 2 کار وکړې انشاءالله، بل یو کار ته ضرورت نشته. 2 کار وکړې اسلامي. یو دا دی چې د خلکو امن نشته، نه د مال امن شته، څوک خپله پیسه نه کور ساتلی شي، نه بینک کې ساتلی شي، نه جیب کې ساتلی شي، نه د سر امن شته، څوک د ماسخوتن نه پس د کوره بار نشي وتی، نه د عزت امن شته. مال او بدن او عزت 3 واړه په خطره کې دي. نو یو دا یو سه قانون برابرو چې د انسان مال او بدن او عزت دا 3 واړه په امن شي. 3 معاشره اسلامي وګرځوي. معاشره رب العالمین چې انسان پیدا کړ نو په دې انسان باندې الله سے ذمہ داری راوسته. بعضې ذمہ داری د انسان د مال سره تعلق لري او بعضې ذمہ داری د انسان د سر او د وجود سره تعلق لري. دغه ذمہ داری د اسلام سره او د ایمان سره لازمی دي. که یو سړی په دغه ذمہ دارو کې هغه خپل ژوند تیر کړي او هغه ذمہ داری پوره کړي، د خدای پاک په نزد باندې دا کامل مسلمان دی. او که الله دا ذمہ داری چې کوم بنده باندې واقع کړي دي نو دغه ذمہ داری دا بنده پوره نه کړي نو بیا دا سړی مسلمان خو به ایمان شته خو یاره ناقص او کمزوری مسلمان به. اللہ فرمائی کہ دا انسان دا خیال دے حسب الناس، دا انسان دا خیال دے ان یترکو ان یقولو آمنا، یہ بس من کلمہ دا شہادت ہوئے او دا ایمان اقرار مکو بس پدے با من خلاص شو. وهم لا یفتنون
او دا اللہ دا پارا پا دے خپل نفس کے، پا دے خپل وجود کے، او پا دے خپل مال کے بس قربانی ورنکو، ایچ چرے دا نکی گی. یواز کلمہ باندے، یواز پا ایمان باندے کار نکی گی ترسو چے دا ایمان سرا، دا ایمان دا پارا چے کم عمل او کم ذمہ داری دا اغا انسان پورا نکی. دے خپل نفس باندے او پا دے خپل مال باندے دا خدای حق دے او دا اللہ کا حق با پورا کے. یواز آمنا او پا ایمان کار نکی گی، بل اللہ فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، چہ اللہ دا مسلمان نہ دا مسلمان مال و نفس دا جنت پا مقابلہ کے اخلی. اللہ دا سودا در سر کئی کہ تا دا اخپل مال او دا اخپل نفس پا مال راکے او دا غیر مقابلہ کے دا جنت بطال در کو. نورونو مسلمان چی مسلمانی او دا مضبوط ایمانی، کلک ایمان او کلک یقین، دی با بیا دا خپل زانم پروانہ ساتی، دا خپل مال بم پروانہ ساتی، دی که پروا ساتی یو دا خدای بساتی. اگا کار بکی چی اللہ خوشحال شی، اگا کار نا بزان ساتی چی پکم کار اللہ خپکی گی. طول دنیا دی مخالفی پروا نشتو چی اللہ خوشحالی، بچی دیم خپشی، خدا دیم خپشی، مال دیم تاوان شی، سر دیم پکلار چی چی اللہ خوشحال شی، چی مسلمانی دغا بیقیدی. او که یو صلیوی نا زما مال تبا نقصان شی، زما جان تبا نقصان شی، زما بچو تبا نقصان شی، زما وطن تبا نقصان شی، زما قوم تبا نقصان شی، خدای خپکی گی، خدای ریزان فقبل خوشحالی کی. خیر دے پروانشتا کا اللہ خپشی، خوچ ز خپا نشم، زما مال خپا نشی، زما وجود خپا نشی، زما بچی خپا نشی، زما خزا خپا نشی، زما قوم خپا نشی، اللہ خپکی گی سر خدای دے اللہ دے ځان په خپل خوشحالی کنه زمون سکار دے. دا سړی ایمان نه وته دی، دا مسلمان نشي پاتې کېده. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. نبی خواہش تر سوچ تا د دین تابع نه کته مسلمان نشي ګرځې دے. اسلام کې د نقصان دی، ایمان کې د نقصان دی. سنچی ہجری د نبی علیہ السلام د مدینه منوره کې شپږ کالو شو. شپږو کالو کې پیغمبر علیہ السلام خپل وطن ونلید، مکہ مکرمه ونلیدله، طواف د بیت الله ونک. نو یو سړی چې د یو وطن نه هجرت وکړي نو خپل وطن ډېر خوږ لګي، ځکه ټول قوم ته پاتې شو، کور وطن کلی پاتې شو، او د هر څه نه علاوه بیت الله پاتې شو، د خدای کور پاتې شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با الله ته رجوع کول او سر به داسې اسمان ته اوچت کړ. وی خدای پاک مال اجازت راکا چې د لاړ شم مکې مکرمه ته او د خدای د کور الله ستا د کور نه یو ځل بیا طواف وکړم، یو عمره وکړم او ستا د کور ته لاړ شم، الله د اجازت راکا. رب العالمین ورته اجازت ورکوي، ډېره ښه ده. ځان سره ملګري بوځه، زه چې ستا ارمان دی او ستا خوښه ده نو لاړ شه. پیغمبر علیہ السلام اعلان وکړ چې زه ځم بیت الله ته د عمرې په غرض ځم، نو که څوک مسلمان ما سره تلل غواړي نو تیار دي شي. شپږمه هجري وه او تقریبا د ذیقعدې میاشت وه. د اخترونو په دا میاشت کې چې کوم مونږ خلق ورته د میانې میاشت وایو، رکوټ اختر پسې چې دا کومه میاشت سنچی هجري بالکل آخر دی د ذیقعدې میاشت ته پیغمبر علیہ السلام تقریبا د 1400 صحابه کرامو سره د مکې مکرمې په طرف روان شو. مکی مکرمه ته چې کله نږدې شو ډېر لږ مزل پاتې شو. دومره مزل مکی مکرمه ته تقریبا پاتې کېږي لکه دې دی نو پېښور، او ډېر مزل یې وکړ، تقریبا 3.5 میله 400 میلو پورې تقریبا پیغمبر علیہ السلام سفر وکړو. دغه ځای کې د مکې کافران خبر شوي دي په دې لاره کې چې نبی علیہ السلام را روان دی او دې طواف کوي او دې عمره کوي. هغې خپل میټینګونه شروع کړل چې موږ مسلمانان نه پرېږدو، قطعا یې نه پرېږدو، د خدای دې کور ته او د خدای د کور دې طواف ته نه پرېږدو، یا به جنگ کو یا به واپس ځي. مختلفو طریقو باندې کافرانو د مکې مکرمې د نبی علیہ السلام مخنیوی وکړ، تر دې حده پورې چې خالد ابن ولید د یو ډېر لوی لښکر سره په یو غونډۍ باندې پټ ناستو او راغی په مسلمانانو باندې حمله وکړه، لیکن خدای مسلمان له برې ورکړه، ټولې جمدي ونیول. هو الذي کف ایدیهم عنکم، قرآن حکیم کې الله فرمایي وی اغا ذات ته چې ستا لاسې د هغې نه بند کړل او د هغې لاسونه ستا نه بند کړل،
هغه جمدی ونیول او پیغمبر علیه السلام ته پیش کړل چې دا شاه سواران دي د مکې مکرمې په مونږ حمله وکړو مونږ جمدی ګیر کړل. نبی علیه السلام یې پرېږدی مونږ خیراتي بخو زه هېڅ هم ترې نه غواړو ویې بخل معافې کړل. چې څه منځې لاړل او حدیبیې ته ورسېدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه اوښه وه قصوا هغه یو ځای کې سم لاسته او ملاستې سره پیغمبر علیه السلام ورله چک ورکړه چې دا اوښه پاسي. نو اوښه پاسېده چې پاسېده داسې یو چکر یې او بیا راله او یو ځای کې بیا کېناسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا اوازونه وکړل حل حل عربی کې چې سړی اوښه پاسوي حل حل ورته کوي لکه مونږ خلک چې غوی پاسوي نو هو هو ورته کوي عرب ورته حل حل کوي. نبی علیه السلام ورته حل حل لفظ بار بار اوی چې دا اوښه پاسي او دې پړي له به چکم ورکو خو اوښه نه پاسېدله. صحابه کرام وی خلعت القصوا خلعت القصوا وی د پیغمبر علیه السلام اوښه قصوا ناکام شوه سفر نه نوره ناکام شوه. پیغمبر علیه السلام په خبره لږ خفه شو وی ما خلعت القصوا وما کان لها بعاده وی نه دا ناکام شوې ده او نه دا عادت دی زما اوښه ناکام کېږي نه په سفر کې ستړي کېږي نه او نه دا عادت دی ولکن حبسها حابس الفیل هغې ذات دا زما اوښه بنده کړه کوم ذات چې د ابرهه لښکر په مکه مکرمه پاتلو باندې بند کړی و خو د ابرهه لښکر یې په عذاب باندې بند کړ او لوی لښکر یې پرې راوست د توتکرو د ابابیلو هغه یې پرې ووو او زما دا اوښه هغې ذات بنده کړه دې دپاره چې په مکه مکرمه کې جنگ او جګړه جوړه نه شي. خدای جنگ نه غواړي الله جګړه نه غواړي زما اوښه یې بند کړه. صحابه کرام هم په هغه ځای کې خپلې خیمې یې خښې کړې او پړاو یې وغورځو دمه شو پکې. د مکې مشرکانو وفدونه راولېږل د پیغمبر علیه السلام د صلح دپاره کله یو ډله راځه هغه واپس ځه بیا بله راځه واپس ځه خبرې اترې پکې کېدې را کېدې. نبی علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه هم ولېږه حضرت عمر فاروق یې لېږه ویل یو کس راشه او زه مکې مکرمې ته لېږم چې کافرانو سره د صلح څه خبرې اترې وکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ته لاړ شه وی د خدای رسوله ما ونه لېږې وی نه ته لاړ شه د صلح څه خبره ورسره وکړه وی بس ما خو مه لېږه که زه لاړم نو یا به زه چا وجلیم او یا به ما یو څو برامته کړي. زه خو په دې قصو پیسو نه پوهېږم په دې حکمتونو مې کار نشته خو که چا خوا دې خوا کول توره به راسره یا به یې زه مړه کړم او یا به ما مړ کړي. داسې یو انسان ولېږه چې هغه مزه نه ځم. نبی علیه السلام وخندل مسکی شو وی دا عثمان رضی الله عنه ډېر صابره دی دې به مونږ ولېږو. حضرت عثمان رضی الله عنه یې ولېږه. هغې لږ غوندې عثمان صاحب یو ځای کې لږ نظر بند کړو بیا پرېښوده. دلته یو اطلاع راورسېدله چا وی عثمان صاحب کافرانو جیل کې واچو چا وی نظر بند یې که چا وی مړ یې که مختلف افواګانې راغی. یو اونه وه په حدیبیه کې سموره غټ کیکر ورته وی د هغې لاندې پیغمبر علیه السلام ناستو او ټولو صحابه کرامو سره بیعت وکړو وی د عثمان قصاص بالو د هغه بدل بالو څوک به زما ملګرتیا وکړي چې زه لاړ شم او د حضرت عثمان رضی الله عنه د دې یو مسلمان انتقام زوالم څوک به راشي او ما سره به په دې خبره کې ملګرتیا وکړي یو عثمان دی ولې بند که دی ولې جیل کې واچو دی ولې نظر بند که څوک به ما سره په دې خبره ملګرتیا وکړي. ټول صحابه کرام لاسونه اوچت کړل د خدای رسوله مونږ در سره ملګري یو مونږ خو د خدای نه غواړو زه چې ورځو پې پیغمبر علیه السلام وفرمایل ما سره بیعت وکړئ. یو صحابي به راته او نبی علیه السلام سره بیعت کو په مرګ باندې په جهاد باندې بیعت کو چې صاحب مونږ ورځو او د بل په کور ورتلل ګوره اسان کار نه دی ډېر ګران کار دی. او بیا د مکې مشرکانو د ګیر چاپېره قبایلو خلک هم راغوښتي د مسلمانانو د ختمولو دپاره ګیر چاپېره چې څومره قبایلو او کافرانو هغې راغونډ کړو چې موږ پیغمبر علیه السلام سره جنګ کوو پرېږدو یې نه جګړه ورسره کوو. او دې خوا نبي علیه السلام د عثمان د قصاص دپاره میدان ته وځي او په مکه مکرمه د حملې اراده لري ورځي پې یو راځي بیعت کوي بل راځي بیعت کوي بل راځي بیعت کوي چې دا 1400 صحابه کرام ټول تقریبا خلاص شو او بیعتونه وکړل. نو اخره کې نبی علیه السلام د لاس مبارک اوچت کړ وی څه پته لګي که عثمان جمدي وي لا خو معلومات نشته. نو حضور پاک بخاری شریف کی حدیث دی لاس مبارک اوچت کړ وی دا د عثمان دا خپل لاس او دا زما لاس وی دا عثمان د طرف نه ما بیعت وکړ خپل لاس پیغمبر علیه السلام د حضرت عثمان دپاره غوره کړ وی زما دا لاس د عثمان دی د هغه دپاره مې بیعت وکړ. رونو په دې که تاسو سوچو کې دا د حضرت عثمان ډېر لوی فضیلت دی. یو خو د هغه د طرف نه پیغمبر علیه السلام بیعت کوي نو په هغه کلک یقین دی د نبي علیه السلام
چې ما بیعت وکړه د هغه په وجه د هغه دپاره، نو معلومیږي دا چې هغه به رستو کېږي نه، د هغه دپاره ما ذمهداري واخیسته د جنګ. بل پیغمبر علیه السلام خپل لاس د عثمان رضی الله عنه لاس وګرځو، وی ځای چې پې ورځو. بیا وروسته عثمان رضی الله عنه راغی، هغه جنګ ونه شو. لیکن مسلمانان ټول په دې متفق شو چې هر څه کېږي به، خو موږ به د حضرت عثمان خامخا مضبوط په لازمن موږ د هغې انتقام بالو، ورځو به پې. دې کې عثمان رضی الله عنه راغی، هغه اراده د مسلمانانو پاتې شوه. چې پاتې شوه جناب دې کې مسلمانان او کافران تلل وفدونه، اخره کې صلح په یو څو شرطونو باندې وشو. یو شرط دا چې سخت کال به مسلمانان واپس دي، عمره به نه کوي، دا یو شرط. دویم شرط دا چې آینده کال به مسلمانان راځي عمره به کوي او صرف 3 ورځې به تېروي، زیاتې به نه تېروي. دریم شرط دا چې مسلمانان آینده کال راشي نو تورې به ځان سره کولاو نه ګرځوي، تیکې کې به بندې وي. تورې دې راوړي خو په تیکو کې بندې به توره به کولاو نه ګرځوي. څلورم شرط دا چې که زمونږ نه یو کافر مسلمان شو او دې وتښتېد او مسلمانانو له ورغې، نو مونږ له به یې واپس را کوي. او که د مسلمانانو نه یو سړی مرتد شو کافر شو مونږ له راغې، نو مونږ به ورپس نه ورکوو. څومره سخت شرط دی. بل شرط دا چې د دې صلح موده به 10 کالي، 10 کالو دپاره به دا صلح وي. بل شرط پکې دا چې مسلمانانو سره مونږ جنگ نه کوو، مسلمانان به د 10 کاله کې مونږ سره جنگ نه کوي. او چې د مسلمانانو کم یاران او دوستان دي مونږ به هغوی سره هم جنگ نه کوو، او چې زمونږ کم یاران او دوستان دي هغوی سره به مسلمانان جنگ نه کوي. بل شرط یې دا ولګاو، وی که چېرته کم یو فریق د بل فریق دوستانو سره جنگ وکړو، دا صلح به ماتې ختمه وي. دا یو 10 شرطونه په پیغمبر علیه السلام باندې ولګول او نبی علیه السلام په هغوی ولګول. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، وی د خدای رسوله ما واورېدل چې تا کافرو سره دا شرط ومنه چې مونږ به 100 کال واپس ځو، مونږ به 100 کال عمره نه کوو، واپس به ځو. وی او عمره دا شرط مې ولګاو. وی تا چې وی عمره به کوو، تا چې مونږ دې له را روان کړو چې مونږ به عمره کوو. وی عمره ما خو تا ته دا نه ویلي چې 100 کال به عمره کوو، ما خو دا درته نه دی ویلي چې 100 کال به عمره کوو. وی زمونږ دا دین په حقه نه دی. وی بالکل. وی ته په حق نه؟ وی بالکل په حق یم. وی دا دومره د ذلت جون مونږ ولې برداشت کوو؟ مونږ اوس واپس ځو او بیا به کال پس راځو، او زمونږ نه که کوم سړی وتښتېد دوی به یې نه راکوي، او که دوی نه وتښتېد مونږ به یې ورکوو. دا شرط ډېر ګران دی، ډېر سخت غصه او دا هغه ایماني غیرت دی. ښه دې ته ایماني غیرت وایي. خدای پاک دې داسې غیرت په مونږ کې هم پیدا کړي، دې ته غیرت وایي. د هغې نه که څوک راغی نو مونږ به یې وله ورکوو، او که د مونږ نه څوک لاړ نو دوی دې مونږ له نه راکوي. دې ته غیرت او ایمان وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ای عمره، ما ته چې د الله د طرف نه کم حکم کېږي زه خو د هغې تابعداري کوم. ما ته د خدای د طرف نه حکم هم د دې خبرې شوی دی او زه دا شرطونه ورسره منم. باقي الله پوه شه او کار یې پیشه. او عمره خفه کېږه مه انشاءالله چې دې شرطونو کې خدای مونږ له خیر راکړي. او مغسې وشوه. بیا ورغی حضرت ابوبکر صدیق له ورغی، دی غصه او که دیني جذبه او غیرت دی پکې. وی ابوبکر مونږ په حقه یو که نه وی بېشک. وی نبی علیہ السلام په حقه پیغمبر دی که نه؟ وی بالکل بېشک په حقه پیغمبر. وی نبی علیہ السلام مونږ عمرې له نه وي روستی؟ وی ولې نه؟ نو بیا هم واپس ولې بوځي؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي، وی تا ته نبی علیہ السلام دا ویلو رونو دا چنده لږه زیاته واچوئ، زمونږ بل د جومات ډېر لوی بل راغلی دی، تقریبا 1800 روپۍ د جومات بل راغلی، 1800 روپۍ. نو پکې هم ورباندې زیات چلیږي. او بل دا 100 یونټې جمع شوي دا مونږ چې د بجلۍ د جومات دا کار کوو نو هغه ټیوبویل هم لګېدلی. نو تاسو ملګري پوره د اخلاص نه کار سره امداد وکړئ چې دا د جومات دا بل کم از کم ادا شي، خدای پاک به درله اجر درکړي. نو دا خبره دا ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هم حقه خبره کوي. وی نبی علیہ السلام نو ویلي چې عمره به کوو. چې څنګه نبی علیہ السلام جواب ورکړو مقې وی تا ته دا ویلو چې 100 کال به مونږ عمره کوو. وی عمره دی او چې خدای کوي د هغې تابعداري به هغه هم کوي، مونږ به هم کوو. وروسته بیا عمر فاروق رضی الله عنه وی دا خبرې خو ما د دیني جذبې په برکت وکړې. وی قسم دی بیا په ډېر خفه وم چې ما د نبی علیہ السلام مخکې دومره تیزې خبرې ولې وکړې. وی ډېر غلامان او مریان مې بیا آزاد کړل چې خدای په دې غلطۍ او په دې ګناه مې ونه نیسې. دغې وخت کې وروڼو دا خبره ته نه خفه کېږي. وی که زمونږ نه یو سړی لاړ او مرتد شو کافر ولو تښتېد نو مونږ له دې ډورانه کې مونږ پې څه کوو؟ مرتد شو مونږ پې څه کوو؟ نه دی راکوي. او که د هغې نه یو سړی رو تښتېد او مسلمان شو
وی مونږ به واپس ورکو انشاءالله چې خدای پاک به په هغې کې ډېر لوی خیر واچوي. هغه له به خدای د مسلمانۍ او د ایمان او د کولو لارې خدای توفیق به ورکړي، الله به ورته کار آسان کړي. جناب دوی دا خبرې کولې د کافرو د طرف نه چې کم نماینده و د هغه نوم سهیل و، وروسته د مکې مکرمې د فتح په موقع دی بیا مسلمان شوی دی. دوی دا خبرې کوي، صلح کوي او خبره اترې کېږي او لیکل لا نه دي شروع شوی چې دې درمیان کې د دغه سهیل چې د کافرو کم نماینده دی او مشر دی، د هغه زوی دی ابو جندل رضی الله تعالی عنه په زنځیرونو باندې تړلی دی، لاسونه یې موله تړلی دي او خپې یې موله تړلی دي، لاس او خپې یې تړلی دي ورله. دا جومات ته د کوټې نه که کم کورونه ښکاري د هغې د مهرباني وکړي لږه پرده وکړي، دا ملګري ګڼ دي چې دوی بره په جومات په چت باندې مانځه ته ودرېږي. کم کورونه چې جومات ته د پوړو نه ښکاري د ګنټې دپاره زمونږ د مانځه د وخته پورې لږه پرده دې وکړي، چې کم ملګرو ته ځای نه هغه پوړو باندې بره خېږي، خدای مو بخښه بره ودرېږي خیر. او دا ماشومان که بره وخېږي نو ښه به دا واړه چې څومره دي خو بره روانې نه کوي، دا مانه ټوپونه موپونه وایي او جګړې جوړې نه کړي. ماشومان د مهرباني وکړي بره وخېږي، یا که د چا ځای نه نو هغې دې هم بره وخېږي. بلکل کېږي اوچتېږي او ځان یې مسلمانانو لره ورسو. وایي د خدای رسوله ما خو ایمان راوړی دی او زه دقه د پلار او د خپلو رشته دارانو د لاس او خپو نه تړلی یم، زه تاله واپس دا تاله راله. د ده دا پلار د صلح کې اوس نماینده دی، ورپاسې د خپل زوی یو څو څپېړی و، د مسلمانانو مخکې یو و، د نبي علیه السلام مخکې یو و. ګوره که نبي رسول الله د پلار دی ویې والم، نبي علیه السلام د پلار نه خلاص. دا پلار یې وایي چې د کافرو نماینده دی او دی هم کافر. وایي ما دا زوی ماله راکړه. نبي علیه السلام ورته یې ولې؟ وایي تا ما سره شرط لګولی دی. وایي لا خو زمونږ خبرې چالو دي، فیصله خو هم لا نه ده کړې، نه هم لیکل کې، دی به واپس راکړې. هغه کې ځانو جوړه نه کو نه کو جوړه، دی به خامخا واپس راکړې. نبی علیہ السلام ته ګوره دی ما ته پرېږده، خیراتی را ته پرېږده، پیسې یې رانه واله خو دی رانه واپس مه غواړه. وایي خامخا یې دنه واپس غواړم، نه پرېږدم. خامخا پیغمبر علیه السلام ورته ډېر نه منله. نبی علیہ السلام د ابو جندل ته وایي ملګري خفه کېږم، زه دې ورکوم ځکه ما صلح کړی دی او شرط مې لګولی دی. اگر چې لا دسخط نه دی شوی خو زه پرې راضي یم په دې شرط او دوی هم پرې راضي دي، نو زه به تا دوی له ورکم او ته خفه کېږم، الله به تا له لار پلو کړي، خدای پاک به دې واپس راولي، خدای پاک به د انتظام او بندوبست به درله وکړي. هغه چې دا او دا شایه دی ټولو مسلات ته وګورئ، ټول حمله چاپې چاپې او داغونه پې ولاړو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې خو ډېره لویه جذبه وه، هغه خو د میدان نه لاړ، وایي زه خو دې ته نشم کتلی، لاړ چې د یو ګوټ کې کېناسته. وایي نبي علیه السلام دا ته څه کې اوس؟ دا یو حالت دی او د ټولو مسلمانانو نه درخواست او فریاد کوي چې ما بچ کړې. خو لاړ وایي زه خو دې خو یو جذبه وه دیني. لیکن خدای پاک هغه کارونه کوي چې کم کار کې د رب العالمین یو حکمت او خیر پکې وي. نبی علیہ السلام هغه ته تسلي ورکړه او ټول صحابو جړل دی وخت کې، ځکه مسلمان په مسلمان خامخا زړه خوږېږي. ټولو صحابه کرامو جړل چې د خدای رسوله ولې واپس عالمین فیصله ده، او هغه هم فریاد کوي تاسو سره زما ځای نشته، د یو مسلمان ځای دومره کافر مسلمانانو سره نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا صحابي واپس ورکړه، چې واپس یې ورکړه دی خو یې بوته، صلح وشوه، دسخط پې نبی علیہ السلام هم وکړه او کافرانو هم پې دسخط وکړه. راغې پې نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې سوال یا ولیک، وی عمر ته آواز کړه. عمر وی ما په دې زړه کې دا تېرېدله چې ما خو د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېرې ستغې خبرې وکړې او زما په حق کې به خامخا د قرآن شریف وحی به نازلېږي، خو خدای خبر چې خدای به زما متعلق څه فیصله کوي، ښه او که بده. وی چې اواز راتاو شو چې عمر ته آواز کې ما وی چې دقه دې زما په حق وی چې ایتونه راولېږل د سورت فتح دا لومبې ایتونه، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ای د خدای رسوله مونږ تاله ډېره لویه کامیابي درکړه. د حدیبیې د صلح ته او د شرطونو ته خدای پاک فتح مبین وي، ښکاره او لویه کامیابي، او یقینا دومره لویه کامیابي خدای مسلمان له ورکړه. په حقیقت کې ولا خدای ډېره لویه کامیابي. دا سنچي هجریه تقریبا ختمه ده، دې وخته پورې د مسلمان تعداد دا یو 1400 تقریبا څه د پاسه، او دې پسې 2 کاله پس په 8 هجره کې پیغمبر علیه السلام ځي او مکه مکرمه فتح کوي. مکه مکرمه چې کله فتح کوي د مسلمان تعداد تقریبا 10,000 کسان لښکر مکې مکرمې ته روان دي. دا دومره مسلمانان خدای زیات کړل. او بیا په 10 هجره کې چې پیغمبر علیه السلام حجة الوداع لذي اخیری حج د نبی علیه السلام
د مسلمان تعداد 1,40,000 ته رسېږي. دا د صلح برکت دی. صلح وشوه مسلمانان به تل کافرو له